پاکستان یو ځل بیا اسلامي امارت ته ویلي چې نامسؤله خبرې مه کوئ، د ټي ټي پي پر وړاندې اقدام وکړئ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې د داعش فعالیت یو نامسؤله تور وباله. د دغه وزارت ویان دی ویلي اسلامي امارت د دغو نامسؤله څرګندونو پر ځای په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو پر وړاندې ګوټلی ګام واخلي. په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان یو بل د وسلوالو ډلو پر ملاتړ تورن کړي دي. د پاکستان پوځ د سهشنبې په ورځ وویل چې په خیبر پښتونخوا کې پر 5 چینایي انجینرانو برید په افغانستان کې د یو افغان لخوا پلن شوی و. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې د پاکستان د پوځ دغه ادعا نامسؤله او له واقعیته لرې وبلله او هغه د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري یاده کړه. عنایت الله خورزمي په دغه بیان کې وویل چې داعش د پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي او د پاکستان خاوره زموږ د خاورې پر ضد کارول کیږي او پاکستان یې باید ځواب ووایي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د دغه ادعا په ردولو سره دغه څرګندونې ناحقه او نامسؤلانه وګڼلې. د پاکستان ټریبیون رسنۍ له قوله ممتاز زهرا بلوچ یو ور بیا د پاکستان دریځ تکرار کړ چې په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو پیښو د تړاو او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د حضور په اړه کافي اسناد او شواهد لري. هغه په دې اړه زیاتوي چې موږ شواهد ترلاسه کړي چې ښایي په پاشام کې پر چینایي انجینرانو برید د هغو ترهګرو سره تړاو لري چې اوس مهال په افغانستان کې میشت دي. ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان د پوځ څرګندونې تکرار کړې او ویل چې د دغه ترهګریز برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او ترهګر او د هغوی تسهیل کوونکي له افغانستان کنټرولېدل. نوموړی یو ځل بیا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ګټور اقدام په اړه د پاکستان غوښتنه یاده کړې او ویل چې د دغه ډول ګټور اقداماتو سره اسلامي امارت باید وتوانیږي چې وښایي دغه ترهګرې ډلې په افغانستان کې پټان ځای او پناه ځای نه لري. باید یادونه وشي چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو اسلامي امارت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی، خو د افغانستان اسلامي امارت دا تورونه ردوي او وایي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې نور هیوادونه وګواښي.